ویډیو په سوشل میډیا شیر کیږي وایي چې دا جینۍ هغه خپل ورور چې دا هغه قتل کړه. د دې په هکله که تاسو وګورئ که نه دا وخت که سوشل میډیا وګورئ ټول دا کم د جینۍ ویډیو چې دا هغه چلیږي ټول نه مخکې زه تاسو ته شریکه کړم چې دا ویډیو د کوم دی. نو دا د یونیورسټي اف سوات یعنی زموږ د پښتنو کم ویډیو چې دا هغه شیر شوې ده. بیا خلکو څرنګې چلونه کړي نو هغې ته هم وګورئ په ای آی باندې یعنی دا ای آی ډېره زیاته خطرناک دور چې کم دی دا را روان دی او الله دې خیر وکړي. په دې سکرین باندې څه ویډیو تاسو ته ښکاري هم یعنی په ای آی باندې داسې ایډیټ کړی شوي دي لکه اوس دې ویډیو ته وګورئ چې سړی حیران شي چې آیا لکه څه ناڅه نخرې پې کړي دي او دا پته هم نه لګي چې دا ریل ده یا فیک ده. کم اصلي ویډیو چې ده هغه دا ویډیو ده په دې کې د هلک را روانې دا کم یو سټال څه لګېدلي وي هلته ورشي نو دا جینۍ چې کوم ده هغه ورته داسې وګوري. د هغې نه پس چې کوم دی خلکو په سوشل میډیا دونه ډېر زیات چې کوم دی هغه وایرل کو خبر مختلف قسمه خلکو په ویډیو جوړې کړي. که دا تاسو وګورئ ډېر زیات مشهور ټیک ټاکران او کم سوشل ورکر چې دي هغه پې هم لګیا دي ویډیو پې جوړوي او اریان دې ته یمه چې د دې جینۍ کومه زندګي چې ده هغه به تباه کړي. یو طرف ته خو کوم فیک نیوز چې چلیږي وایي چې آیا دا خپل ورور چې کوم دی هغه ووژلی نو په دې کې څه حقیقت نشته یعنی مکمل دروغ دي. سوشل میډیا باندې تقریبا هره خبره زه به ویم چې دا دروغ وي خو بل طرف ته د جینۍ کومه زندګي چې ده هغه یې په خطره کې اچولې وه. انشاءالله بل ویډیو کې میلاوو. الله حافظ.